دا مخامخ غاړه تاسو وینئ د دې مقصد بس وي. دا وختي د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د دیری یو کلیواله سیمه کې یم. او تاسو می راوستي د ډېرې کلی واده ده. واده د چا دی؟ د بلال دی او دلته کې پاکستان ته 4 کاله پس د مسافرۍ نه راغلی دی. او دا خلک راغون شوي دي په جنج او ډولۍ باندې. دا د سهار 9 بجې دي او ګاډي تیار دي، بس روانېږي او زه هم ورځمه د لطیف سره. او تاسو ته ښیمه څنګه چل دی، چېرته به ځو، څنګه به ځو او لارې به څنګه وي او موسم څنګه دی. ټیک ته زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې تاسو به ووینئ او خوشحاله بشئ چې څنګه واده دی او ډېر څه درته پکې نه ښیم ځکه چې بیا به نوی وزګار ښه درته پته ده. ډېر مسافر دي، هغوی به هم دا ویډیو وګوري ځکه ټول یې وګورئ د اینډ پورې. روډ هم ښه زبردست دی او رښتیا موږ چېرته روان یو، موږ به ځو ګدر ته. روډ هم ښه زبردست دی او رښتیا موږ چېرته روان یو، موږ به ځو ګدر طرف ته. دا مخکې ګاډي د واده روان دي او موږ ورپسې هم په نارمل سپیډ سره روان یو. یوه خبره ده او دا منلې شوې ده چې کله هم واده وي نو ګاډي تیز رفتارۍ سره ځي چې د بده پیښه اندېښنه پکې وي او د واده غم طرف ته بدل شي. نو زما دا ګزارش دی چې کله هم واده وي نو ګاډي په نارمل سپیډ سره چلوئ او خوند ترې اخلئ. د نورې خبرې پکې نه کوم، ویډیو وګورئ او خوند ترېنه واخلئ. که خوښه مو شوه کمنټ کې ووایئ او شیر یې لازم کړئ. تاسو مه ځئ، دا ویډیو پاتې ده، واپسۍ کې به هم وي.